دلته بچا کې اخر بیا دومره شعور راځي وخت پتا کې چې یو بل نه وای منصور راځي چې ظلم جبر خوشو چې ظلم جبر کوو چې ظلم جبر خوشو چې ظلم جبر کوو د ظلم جبر خو به وخت په موږ ضرور راځي او تل په امید درته درځي د یو دیدن په ایله تل په امید درته درځي د یو دیدن په ایله تل دل درنه امید یو رنزور راځي ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام شې زه اکرام الله امید سره د خپل ملګرو تاسو ټول یارانو ته سلامونه نیکي هیلې او احترامات پیش کوم الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشاله یې پروګرام را جوړ کړی دا په ډبرې شي عبدالرزاق بابا کښې او دلته ناست یو له خپلو ملګرو سره امان الله خان بېوسته منور غمخوار صاحب د شاد بیټنی ده دا نور ملګري دي راسره نو خوښه مو کړه چې تاسو ته خپله یو خپرونه ریکارډ کړو نو په هغې کښې له موږ سره دا یو داسې ملګری نن شریک شوی د امان الله خان بېوس چې هغه په بار ملکو باندې وخت تېروي خلیجي ممالکو باندې او اوس راغلی د خپل هیواد ته او له تاسو سره حاضر ده نو راځئ چې اول خو له ده نه خپل تپوس وکړو سلام ځینې واخلو امان الله بېوس صاحب په خپل پروګرام کښې درته هرکلی وایم مننه امید صاحب ډېره ته یو جهان مننه او ډېر زبردست پروګرام دی موږ خو مسافر هلته مو ډېر په مینې سره کتلی خواهش مو چې تا سره ملاقات وسي بل د یوې بلې خبرې زه په میډیا باندې تا ډېره شکریا ادا کوم چې کوم موږ بیډنیک ادبي غورځنګ ملګرو چې کوم کتاب چاپ کولی هغې چې تا ډېره زیاته مرسته موږ سره ډېر زیات ستړی در سره وکړې هغې ته ډېره موږ مننه ادا کوو ډېره زیاته مننه امان الله خان بېوس صاحب اول خو که دا پوښتنه درنه وکړو چې وخت ژوند مو څرنګه اوړي شپې ورځې ښې دي څرنګه دي څرنګه نه دي مننه امید صاحب بس خو مسافرتیا ژوند خو بیا به موږ ښه ځکه ورته وایي چې روغ صورت دي خپل بال بچ ته ورونو ته کور پره لګیا یو دغې علاقې تا ته پاتې دي چې خو خوند رنګ نسته سره په هر لحاظ باندې پاتې وي پسمانده علاقې دي بس بار ملته مو ځکه سر ونیولی نور مسافرتیا ژوند خو مسافرتیا څه زندګي خو بهرحال ښه به ورته ووایي بیا چې په صورت روغې ورته ډېره ښه خبره ده پښتنه به د ادب په حوالې سره درنه وکړه چې د بیټ نیکه د نغري شاعران کتاب مو چاپ کړی چې دا په پښتو ادب کښې یوه ډېره اهمه فریضه تاسو ادا کړه او دا یو ډېر غوټ کار دی یو تاریخ ده دغه چې راجمع سوی او سنبال سوی نو د هغې په حوالې سره خپلو ملګرو ته څه نیک خواهشات چې کوم دي تا دي هغه ظاهروي مننه امید صاحب بس ادبي خدمات هر سړی کوشش کوي نو موږ د خدای پاک دا کار واخیستی دی کتاب چاپ کوونه او انشاءالله بل ته مو اراده ده چې ملګري پاتې دي هغه به که هغې سره متانه دا توقع ده چې بیا به دغه شی ملګرتیا راسره کوي چې څرنګه د مخته راسره کړی وه ادب ډېر زبردست کار ده ډېر ښه کار ده خاص کر د موږ پښتو کلتور چې کوم ده دغه ته ضروري ده بل د غمخوار صاحب خبره وکړه چې یاره د موږ پښتو کوم څه لفظونه دي چې هغه ورکېږي هغې پاره دا ډېر ضروري دي او زه خپل داسې شاعر نه خو بهرحال خدمات هغه خوند راکوي مخې ته تر څو پورې مې وسې کوو به له تاسو نه دا توقع ساتو له ټولو ملګرو نه دا توقع ساتو چې ادب ته د ښه په تم شي باندې غاړه ورکړي ورکوي دی نه ډېره مننه خوشحاله اوسې مولا خان بېوس صاحب د تاسو قیمتي خبرې د موږ ملګرو دپاره ډېرې د فخر وړ دي خو راجو د کلام په طرف اولتانه که خپل کلام ور موږ ملګري به خوانجنې واخلي دلته دا ناست کسان چې یو دا به خوانجنې ولټو امید صاحب زه خو د یو دم ایثار کړم سره څه خو ونه سره بهرحال څه به بیا ملګرو ته ووایي چې غزل نه مخکې یو دوه شعرونه وایي چې تا سره مې نه شي مخ ته مه راځه تا سره مې نه شي مخ ته مه راځه دومره دې وژلی بې حسابه یم ما وایه بس خوله به دې ګونګه شي ما وایه بس خوله به دې ګونګه شي زه د پښتون غږ یم لاجوابه یم ما وایه بس مننه چې ما وایه بس خوله به دې ګونګه شي زه د پښتون غږ یم لاجوابه یم چا تصویر ته مې کاته یو څوک را یاد شه چا تصویر ته مې کاته یو څوک را یاد شه له خپل ځانه یېرېده یو څوک را یاد شه شعر ده چا تصویر ته مې کاته یو څوک را یاد شه له خپل ځانه یېرېده یو څوک را یاد شه ډېر سوالونه یې په سترګو کې لیده شو ډېر سوالونه یې په سترګو کې لیده شو جوابونه یې غوښته یو څوک را یاد شه بل شعر وایي چې پولی لاس سیر ګریوان خولو کې ډوب و
پولی لاس سیر ګریوان خولو کې ډوب و ستړی ستړی ښکارېده یو څوک را یاد شو خان جامونه په سر واړول نشه شو خان جامونه په سر واړول نشه شو خوار له تندې مړ کېده یو څوک را یاد شو مننه جو خان جامونه په سر واړول نشه شو خوار له تندې مړ کېده یو څوک را یاد شو بل شعر و چې چا یې هم مرسته ونه کړه په سلګو کې چا یې هم مرسته ونه کړه په سلګو کې یو خوا بل خوا یې کاته یو څوک را یاد شو بل شعر چې په دې ښار کې بې حسي وه خاموشي وه په دې ښار کې بې حسي وه خاموشي وه په دې ښار چې تېرېده یو څوک را یاد شو مننه چې په دې ښار کې بې حسي وه خاموشي وه په دې ښار چې تېرېده یو څوک را یاد شو آخري شعر دی چې مې فکر دې سودا ته شو امانه چې مې فکر دې سودا ته شو امانه ضمیرونه خرڅېده یو څوک را یاد شو ضمیرونه خرڅېده یو څوک ضمیرونه خرڅېده یو څوک را یاد شو ډېر ښه امید صاحب یو څو شعرونه وایي چې که هر څو د خپلولو قابل نه ده که هر څو د خپلولو قابل نه ده خو بیا هم د هېرولو قابل نه ده آیا وخت و چې هر ځای کې به ستایل شو آیا وخت و چې هر ځای کې به ستایل شو دا سړی اوس د ستایلو قابل نه ده یو شعر بل پسې چې ټول پښتون ورته په ګډه دعا وکړو ټول پښتون ورته په ګډه دعا وکړو کابل نور د سوځولو قابل نه ده مننه چې ټول پښتون ورته په ګډه دعا وکړو کابل نور د سوځولو قابل نه ده څه پوره غزل خو ما سره څه شعرونه دي یو شعر به وایي چې خدای سته دې ماشوم چې څه ګناه وکړی خدای سته دې ماشوم چې څه ګناه وکړی خان ویل د معاف کولو قابل نه ده آخري شعر ته یادېږي معذرت سره چې د غزل نه لږ مختلف ته وایي چې مستی او ځواني دواړه یې بهللي مستی او ځواني دواړه یې بهللي امان دلته د راتللو قابل نه ده والسلام ډیرو ګرانو ملګرو دا امان الله خان بیوس تاسو سره خپل کلام شریک کړی خپلې خبرې موږ خوندینې واخیستی یقینا چې د موږ دپاره د فخر باس ده اوس اخري ته بس د موږ د پروګرام وخت هم ختم سوی په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره یې وجې ته کېږو دا وخت موږ ټولو ملګرو ته راکړه اجازت دی لوی الله په امان